یاره مزمل خانه ته خو زما ډېر ښه زوی یې خرچې نه کوې په دې مې خوښ یې پلار ته څه وایه پلار ته څنګه چې زه خرچې نه کوم دا ستۍ سرمایه مې د لسو لکو څه مې 400 لکو له پورته کله دونه خرچې نه کوم نه هغوی به ته هم خرچې نه کوې که هر وخت زه مړ شولم دا زما سرمایه تا ته در پاته ده دا بلا ته واخله سمه ده مشر ته یې د کور اوس ورسه د غرمې د ډوډۍ بندوبست وکړه چې غرمه ډوډۍ وخورو ورسه ولاړ سه یاله بابا دا چپلان ساله سیټي مچ ولا چپلانه واخله بل مې په ډوډۍ پسې واستوئ مال ورته د ډوډۍ بندوبست وکړه ما ته ګوره ته را روان یې وه چمپلان راواخله دا خو سم دم چمپلان دي دا چمپلان دي 15 کاله نیکه په پښو کړي وه 20 کاله ما 20 کاله ما په پښو کړه اوس نو 10 کاله خو بیا ته په پښو کوې دم چمپلان دي درځه د غرمې ډوډۍ خورو ځه ورشه دا نوي چمپلان دي په پښو یې که ښه دی راسه چې اوس ډوډۍ وخورو څه پکه کور دې را خراب کړئ 3 کتغه په یوه ورځ خورئ پیاز رمی مرچک زموږ خانان سوي یاست که څه ټکه د ډوډۍ خو نو دې ته وایي راکړه دا چاړه دا شان ده خرچې کوي سم کښېنه یې لکو دې ته وایي اوس یې ګوره زه دې ته پتې ډوډۍ خورمه دا 20 کاله مې دغه ډوډۍ وخوړه لا ته څنګه نه یاست ستۍ نه یاست سره عادت سوي بله ورځ بیا ولا کتاب په ډوډۍ پسې راواستوم اول خو ما ته زما د مرګه بعد ته د دنیا مالک ګڼلې اوس تا نه ګڼمه دی ګڼمه سمه ده کښېنه دلته ډوډۍ دې واخلئ ګوره پورې کوئ پورې سمه ده دا ډوډۍ ستا دا ډوډۍ ستا دا ډوډۍ زما ښه دی داسې ګوره زه طریقه بیا در وښیم هر ورځ به زه تې ته دا طریقه در ښیم داسې ګوره د بابا څه چمونه زده کړئ بابا خو تې ته د دنیا د ډېرېدو چم در ښیي داسې پورې کوئ داسې خوري و چاپدی د تا بیداره دی ته نه په پوهېږې پورې دا دروازه څوک ټکوي تو روز دی نه مېلمه یې هله ورووځه پاپا مېلمه راغلی څه شی یې مېلمه راغلی راسئ 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 ډوډۍ تیاره یو خوا ته راوڅکېږه مېلمه صاحب ته ځای ورکړه مېلمه در واخله خوره دا مې چیش پخ کړي دي دا ولا په دا دې کې ډېر شیان دي خو اوس یې موږ چاته نه ورښکاره کوو موږ یې د هغې پورې کوو نه خو بیا هم که ته دا نه خورې بل شی به دله راوړي بل شی راوړه ورته هلکه ما چې اوس پیاز هلته کښېښو یا یو دانه پیاز راوړه ښه خالي پیاز راوړه ښه خیال ښایسته دو پیازه یې پخ کړې ده اوس به دو پیازه راوړي چې ښه په خوند یې وخورو ښه مېلمانو تا څنګه د ځانه سره بزارې دي هلکه څه سې ژر کوه دا دیګ یوسه دا دیګ یوسه بیا نظر کېږي دیګ یوسه دا د مېلمه صاحب خوره یو چاقو یو چاړه نشته چې دا پیاز په میده کړو چې بیا خورو وا وروره چاقو پیاز ته بیا څه اړتیا ده بس داسې خوره دا زما د زامنو رقم ګوره هغه یې څنګه خوري پورې کوه پورې کوه ښه خوره یې خوره ډېر ښه خوند کوي ګیلوه یې مه بس په دغه ځای کښېږده مه خانده مه خانده مېلمنو در مخ سړی نه خاندي ښه مېلمه راغلی دی خواره کوي نو ته کله زموږ کار راتللی نن څنګه زموږ د کور لاره غلطه کړه یاره مالو پردی به یو پوښتنه وکړې ښه بله مې لار بلې راغلته ښه ډوډۍ در واخله ډوډۍ در واخله یاره مېلمه مه شرمېږه خپل ځای دی مه کوه هلکه یوه راچې مور شو ډېر واخله مه شرمېږه مور شو دا دی زامنو تېخوا نه خوري دی که نه خوري
نه خوري ډوډۍ نه خوري خوري پورې کوئ څه کوې مېلمه وروره یاره بلا کور ته ځمه یو اځم کال راپیر شو ښه ډوډۍ به دې خوړلې وای یا کور ودان بس ورسه په مخه دې ښه ورسه مېلمه دا هم ځان ته مېلمه وایي څنګه مې دا مېلمه پسې واخیستی ځان ته مېلمه وایي را روان دی څه پکې هلکه څه پکې کور مې راسپېره پیاز خورې ته په خبر یې چې د دې یو من په څو دی ورسه دیګ راواخه بېرته ډوډۍ خورالې ورسه دا پیاز زه په جیب کې دست درسه پټ کړم راوړه دا دیګ غم مېلمه داسې ډوډۍ را باندې زار کړ خپل دیګ زندهباد خورې بچیانو خورې